بل حدیث کې څه وایي بشکره په تور مثال یو چا تاسو سره جګړه کوله جنگ سره کولو نو تور ته دسو وای چې ان صائم زه روزه دار زه د روزي والا ان صائم دې دا مقصد شو چې په دقه ټوکړه باندې تا داغه د بحث نه داغه د جګړې نه داغه د قتال نه ویل شي نور باندې ځان وساتو لری دي کې حدیث کې راځي نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي وی هیڅ یو کس پر مسلمانانو کې نشه چې هغه د روزي اهتمام وکړي روزه ونی چې په صحیح معنا باندې مگر الله عز وجل داغه مخه د اوی کلو په اندازه باندې د جهنم دور نه ډیر لري ساتي څومره کارونه د جهنم موږ کړی دي څومره اسباب موږ برابر کړی دي لیکن د دې ټول د پر اساسي بنیادی سبب چې د اوی کلو نه بلکې د زیات خو عربو کې زیات عدد د اوی و د جهنم نه موږ باندې بچ کول او غواړو هغه بنې مگر د قدرشي اهتمام د دروشي مسله لیکن علي بن ابي طالب فرمایي چې روزه بدیل نشي ویل چې انسان د خوراک اوس کار نظام بندي چې سړی د خوراک نه کوي یو سړی د اسکاک نه کوي بلکې روزه دي ته ویل کېږي چې انسان به دروغ نه ځان ساتي انسان به د چغلې نه ځان ساتي انسان به د باطل نه ځان ساتي انسان به د بيدی د لغو کارونو نه ځان ساتي که سړی په تور مثال دروغ پکې ویلي سړی په تور مثال باطل کار پکې وکي سړی په تور مثال هغه لغوه یا نور خراب کارونه پکې وکړه د علي بن ابي طالب د خبرې مقصد دا دی چې د روزه د شیشو له واقع په مرتبه راحت نه روزه کی غیبت پکې وکي ایواز خدانه چې څنګه داخله بندګه زړه بندواله پکې راغې د غوګونو بندواله پکې راغې د لاسونو بندواله پکې راغې د نور مسله پکې راغله